په نکاح کې د ناوې نه ویلو یا واده لغوه کړ. پښتو متل دی چې کله ټوکې نه پټاکه جوړیږي. تاسې به په خپل شخصي ژوند او چاپیریال کې د دې متل ډېرې بیلګې لیدلې وي، خو داسې بیلګه به مو نه وي لیدلې چې په واده کې د نکاح پر وخت ناوې د ایجاب او قبول مراسمو کې د هو پرځای په ټوکه نه ویلي وي او واده ورسره لغوه شوی وي. دلته به همداسې یوه مستنده کیسه درته وکړو چې تازه په ترکیه کې رامنځته شوې. دغه واده په یو ستر ترکي هوټل کې د تورګوټ په نوم د یوه هلک او د خدیجې په نوم د یوې نجلۍ د ګډ ژوند په تمه ترسره کېده چې د ناوې په یو ټوکې هر څه خراب شول. په واده کې خلکو د نکاح مراسمو ترسره کېدو او د تورګوټ او خدیجې د رسمي ګډ ژوند د پیل تمه لرله، خو کیسه برعکس شوه. د نکاح پر وخت ټول میلمانه حاضر او د هلک او نجلۍ ایجاب قبول ته غوږ وو. په دغه وخت کې د نکاح مراسمو پر مخ وړونکی له خدیجې وپوښتل چې تورګوټ د ګډ ژوند د ملګري په توګه منلی او قبول دی؟ خو خدیجې له ټوکې وویل نه، دا ممکنه نه ده. په دې پسې په خندا بیرته غږ کړل بلې حتما. له دې سره نکاح تړونکي د نکاح مراسم او واده لغوه اعلان کړل او له نکاح خونې ووت. په هغه پسې د واده نور میلمانه هم یو په بل پسې ووتل. د واده تالار تش او د واده هلک او ناوې هم مجبور شول چې خپلو کورونو ته وګرځي. د تورګوتلو په نوم د نکاح تړلو د دفتر مسؤل علي اقچا د دغه هلک او نجلۍ د نکاح مراسم یې مخ ته وړل په دې اړه ترک نیوز ته ویلي دا د توقع خلاف پیښه وه، ښه ونه شول. موږ اولې خبرې ته ارزښت ورکوو. که هلک او نجلۍ په اوله خبره کې هو وویل هماغه اعتبار راته لري، او که یې نه وویل بیا هماغه خبره اعتبار راته لري. د ده په وینا له یو ځل نه ویلو وروسته که بیا زر ځله هم څوک د ژوند ملګري په اړه هو ووایي اعتبار او ګټه نه لري.